الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو دوستانو او ملګرو ته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. هیله کوم چې ټول به روغ جوړ او ښه ورځ مو پیل کړې وي. زموږ نننی درس کمپیوټر ده. نن به موږ زده کړو چې کمپیوټر څه شی ده او د کمپیوټر تعریف به موږ هم زده کړو. نو راځئ چې دا درس شروع کړو. اوس مهال په نړۍ کې ډېر زیات معلومات او داسې شیان موجود دي چې په کمپیوټر پورې تړلي دي. نو له همدې امله موږ ته اړینه ده تر څو په کمپیوټر پوه شو او یا یې وپېژنو. دا کمپیوټر چې ده د موږ ژوند یې موږ ته ډېر اسانه کړی ده. موږ سره په هر شي کې مرسته کوي. که چیرې کمپیوټر نه و نو زموږ ژوند به سخت و. د کمپیوټر تعریف: کمپیوټر یو برېښنایي او په معلوماتو یا ډیټا باندې پروسس کوونکی ماشین دی کوم چې معلومات د انپوټ په توګه اخلي او هغه ورکړل شوي معلومات له ځان سره سټور یا ذخیره کوي او همدارنګه پروسس یا عملیه ورباندې ترسره کوي او له پروسس وروسته یې اوټپوټ یا انفورمیشن ته بدلوي. د کمپیوټر ګټې: سپیډ یا سرعت: کمپیوټر یو ډیر تیز یا چټک ماشین دی. دا ماشین د دې وړتیا لري تر څو په یو غټ مقدار یا ډیټا باندې په ډیر لږ وخت کې محاسبه وکړي. کمپیوټر د خپل سپیډ یا سرعت د اندازه کولو واحد لري چې عبارت دی له مایکرو سکند، نانو سکند او پیکو سکند څخه. کمپیوټر د خپل تیزوالي له امله په میلیونو محاسباتو په څو ثانیو کې ترسره کوي، په داسې حال کې چې انسان د دې قسمه عمل د ترسره کولو لپاره زیات وخت ته اړتیا لري. لکه مثال کمپیوټر ته یو کار ورکړي، تا ته په یوه دقیقه کې خلاصوي او کمپیوټر نه وای نو موږ به په 2 ساعتو کې ډېر وخت به موږ نیوو. د کمپیوټر چې دا ډېر زر تاسو ته د معلومات جوړوي تاسې چې په کاروي په لږ وخت کې. او اوس دا کمپیوټر په 2 برخو ویشل شوی ده. د کمپیوټر 2 عمده او لوی برخې چې ټول کمپیوټر ورڅخه جوړ شوی دی عبارت دی له سافټویر او هارډویر څخه چې د دې دواړو برخو له یو ځای کېدو څخه کمپیوټر منځته راغلی دی. هارډویر: د کمپیوټر ټولې فزیکي یا بدني برخې چې کمپیوټر ورڅخه جوړ شوی هارډویر ورته ویل کېږي. یا په بل عبارت هارډویر د کمپیوټر هغه ټولې برخې چې موږ یې په لاس نیولی او لمس کولی شو چې د کمپیوټر لاندې برخې پکې شاملې دي. دا و هارډویر. اوس به راسو سافټویر ته. سافټویر د پروګرامونو او انستراکشن یا لارښوونو مجموعه یا ټولګه ده چې د یوې خاصې وظیفې او یو خاص پرابلم یا مشکل د حل کولو لپاره د پروګرامونو لخوا جوړیږي. لکه MS ورډ، اکسل، ګیمز، وینډوز او داسې نور چې په 2 برخو ویشل شوي دي چې عبارت دي له اپلیکیشن سافټویر او سیسټم سافټویر. هارډویر هغه دي لکه انپوټ ډیوایس لکه ماوس، کیبورډ، مایکروفون او داسې نور. اوټپوټ ډیوایس لکه مانیټر یا سکرین، سپیکر او داسې نور. دا و د کمپیوټر درس. ډېره مننه. دا و د نن ورځې درس. هیله کوم چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي او دا ویډیو ملګرو سره مو هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم ترېنه ګټه او فایده واخلي. او که چیرې دغه ویډیو مو خوښه شوي نو لایک او سبسکرایب کړئ تر څو د نورو ویډیوګانې هم له تاسو څخه پاتې نه سي. والسلام.